اغا جانه څه کوې تا خو هم په ژوند به کار نه یې کړی نن دا دې لګیا موږ خو ګردونه ګیپې کوو مجلسونه کوو پښه مې په خدای چې خوږېږي په خانوزۍ کې موټر واوښتی خوښ اوبه دا دې رالي وروره ګرد کورنۍ زموږ د یوړ دا غال دی وروره بس اوس موږ اریان چې څوک هغه ګاوې دا ګډران دا ته وګوره اوس یې وګپو ته زړه غواړي په دا لږ زړه مې خود غواړي نو چې راسم کور ته ورور سړی دی ته رایږي لکه بچی چې کوچنی مړ دی طبیعت خراب وروره خبره خراب بازار له ولاړ څه یو شی مه کوه ورور هریان یې چې څه چم مه کوه بس الله رحیم کریم ذات دی دا خلک به دې مدد وکړي تا خلک خوشحاله کړي د خلکو په خولو دې خنداوې راوستلي دي به خامخا تا سره مدد کوي السلام علیکم زه فضل الرحمن دا ټیم د پښین کلي اسماعیل زید ته راغلی یم د پښتو یو مشهوره کمیډین امین آغا د دې کره راغلی یم 26 اګست په ورځ چې هغه تیز سیلابونه راغلي ولو نه د هغه له وجې د ده کور او د ده د وړونو کور ټوله ونړېدی یوه کمره هم نه ده کې پاته سوې او دوی خواران دا دي اوس خپله کې لګیا دي د مدد د مرستې لپاره دوی له هېڅوک هم نه دي راغلي دوی د سید فیملي څخه بیلانګ کوي زموږ استي لاسپورته خلک دي په کار دی چې د ګورنمنټ هم د دوی څخه مدد وکړي او دا کوم مخیره خلک چې دي دوی دې هم خپل مرسته مدد ورسره وکړي دا ګډران دي دا ګرده لاندې کړو دا خوا سره وتلې دا ګرده لاندې کړو هغه د مسلمان منډه اوبه به خټې به ووړي چې نه یې ورته چم به کوي السلام علیکم هغه صاحب ډایرکټ د سمازي سیدان څخه خبره کوم دا زموږ کور اوبه وړی دي پر دا ګلۍ ډېر رود رالی ته واښه دا ګاډر دا باترومان دا ګرشیان ونړېدلو نو موږ ورور د حکوماتو د واسه دا غواړو چې وروره یا ګاډر یا بلاک یا وړه یا وړه یا یو بل شی یا یو مرسته وروره موږ د حکومت څخه مدد به د خدای غواړو اول خو بس وروره موږ دا ګی کوو چې وروره موږ مجبور یو موږ څه وکړو وروره چې موږ سره د یو خوا کې یو څوک وکړي ملګرو دا سیدان خلک دي د سید فیملي څخه بیلانګ کوي او دا پر موږ دوی باندې فرض دي د دې څخه مدد وکړو الله راسره ناراضه کېږي د ده یو ورور ماته قسم وکړي چې په کور کې مې ولې وړه ولاکه شته قسم یې راته وکړي او دا کور یې دا د ګرده نړېدل د بل په مینه کې پراته دي زه د ګورنمنټ څخه او کوم مخیره خلک چې دي د هغو څخه دا ریکویسټ کوم چې د الله د رضا لپاره د دې څخه خپل مدد مرسته وکړي خواران ډېر په ستړي حالت کې دي اغا جانه ته په آخري کې څه ویل غواړې بس دا ویل غواړم چې حکومت د موږ سره مرسته وکړي موږ هندای دې راسره وکړي وروره زما کې په دنیا اوري مګر بس اوس موږ مجبور دي څوک وروره مدد او تا ډېر خلک په خپلو ګپو باندې خوشحاله کړي دي وکشني ګپه کې وکړه په آخري کې یاره ګپې نو د دا کور په حواله یې وکړه دا کور څنګه فلحاله موږ پر لنګوالۍ وروره دا یې پړې مخ پراته یې څوک په منا کې واکو ته واشه